تازه او مهم خبر افغان چارواکو تایید کړي چې یو ځوان د فوټبال لوبغاړی کابل هوایي ډګر کې د یوې امریکایي پوځي الوتکې ته د ختلو هڅې لاندې لوېدلی او مړ شوی دی. 19 کلن ذکي انوري د افغان ځوانانو ملي ټیم لپاره لوبه کړې ده چې نوموړی کله مړ شو تر اوسه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو له لوري د کابل کنټرول لاسته کولو وروسته زرګونه کسان هڅه کوي چې هېواد څخه بهر وتښتي او ګرانو قدرمنو مشهورو رسنیو هم دا تایید کړې ده. د دوشنبې په ورځ ویډیو کانفرنسونو کې سلګونه افغان لیدل شوي چې په زاسلنکا له یوې روانې امریکایي پوځي الوتکې سره ځغلي او ځینې پورې نښتي دي. ځینې رسنیو وینا لږ تر لږه 2 کسان د الوتکې له پورته کېدو وروسته لاندې غورځېدلي دي. د امریکا هوایي ځواک هم تایید کړه چې قطر ته د الوتنې له رسېدو وروسته یو په لینډینګ ګریډ کې د انسانانو بدن غړی موندل شوی دی. د افغانستان فزیکي روزنې او سپورټ ادارې مشرتابه له لوري د ښاغلي انوري د مړینې په هکله یو فیسبوکي پیغام خپور کړی دی. الله تعالی دې هغه ته جنتونه ورکړي او د کورنۍ دوستانو او سپورټي همکارانو لپاره یې دعا کوو. په حواله رسنیو ګډون شمېر نوموړي ته د روغتیایي دوا او د پلار او مور سره یې لیدنه کړې ده. ګرانو قدرمنو اورېدونکو، لومړي سر کې زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او د نړۍ تازه او مهم خبرونه له موږ سره واورئ. مننه.